قدرمنو دوستانو سلام او ښې چارې. په پخوا کې انګېرنه دا وه او زه فکر کوم تر ډېره ځایه صحیح هم وه چې کله د 15مې پېړۍ په نیمایي کې یو جرمن انځورګر او زرګر لوهانس کوتنبرګ هغه د چاپ ماشین اختراع کړ، نو له دغې سره دغه د معلوماتي انقلاب پیل خلک همغې پورې تړي. د انګریزۍ کې ورته انفارمیشن ریولوشن وایي. تر ډېره ځایه دا خبره صحیح هم ده. بیا په 1605 میلادي کال کې په فرانسې کې یو ښار دی چې سټراسبورګ ورته وایي، چې هغه وخت کې دا د رومن امپایر برخه وه. هلته بیا لومړنۍ ورځپاڼه یا جریده هلته چاپ شوله، خو دغه سلسله ورو ورو په مخ تلله. خو د نړیوال جنګ په پای کې یعنې په 1920 میلادي کال کې په منظم شکل باندې راډیوي خپرونې شروع شولې. بیا 30 کاله وروسته یعنې په 1950 میلادي کال کې ټلویزیوني خپرونې شروع شولې، هغه هم منظمې، چې 10 کاله وروسته بیا هغه رنګه شولې او ډیش انټینا هم رامنځته شول او خلکو په یو وخت کې د مختلفو هیوادونو یا ښارونو به ووایم د هغوی دغه نشرات کې کتل. بیا په 1901 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره په رسمي شکل باندې د ایمیل یا د برېښنالیک لیږل او رالیږل سره پیل شو، چې دا په خپل وخت کې دا د انقلاب دغه معلوماتي انقلاب یو بل پړاو و، ډېر مهم پړاو و چې دنیا یې سره لنډه کړله. د هغې نه وروسته بیا یو بله اصطلاح راووتله، هغې ته ګلوبل ویلج ورته وایي، نړیوال کلی. اگر که د انټرنیټ خدمات یا اولني هڅې هلته تقریبا د 50مې لسیزې نه شروع شوې وي، خو په عملي شکل باندې په 80مې لسیزې کې ډېرې پراخه او وسیع شولې، چې دا یو موږ تاسو اکثره ګورو د دغو کې لیکلي په کمپیوټر کې او زموږ ستاسو په د ټلیفونونو کې لیکلي چې www 3w دا ورلډ واید ویب یا نړیوال د پراخه جال یا شبکه. دا په 1909 کې شروع شوله او دغه سلسله بیخي د شوله چې دغه د ګلوبل ویلج اصطلاح د دې سره بیخي پراخه او عامه شوله یا نړیوال کلی. البته د کمپیوټر د عامېدلو سره او د مایکروسافټ د پراختیا سره دا سلسله ورځ په ورځ باندې پراخېدله، چې په 2004 کال کې فیسبوک خپل فعالیت عام کړ او هر چا ورته لاسرسی پیدا کړ، چې زه او تاسو اکثر یې به پکې شامل یاستئ. بیا یو کال وروسته یوټیوب خپل فعالیت شروع کړ، چې دا یو د دې ساحې یو بل انقلاب دغه اصلي برخه یې دا وه. ورپسې بیا دغه راغی رامنځته شه په 2006 کال کې ټویټر چې اوس ورته ایکس وایي، دوی خپل فعالیت شروع کړ. په 2010 کال کې یعنې له هغه نه 4 کاله وروسته انستګرام، په 2014 کال کې ټیک ټاک خپل فعالیت شروع کړ، او نن فقط 3 کاله وړاندې اے آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا موږ تاسو ورته مصنوعي ځیرکتیا وایو یا هوښیارتیا، دې خپل فعالیت شروع کړ. دې کې شک نشته چې دې ټولنیزو وسایلو اړیکې پراخه کړلې، ژورې کړلې، معلوماتي سرچینې زیاتې شولې، د علم او د پوهې سرچینو ته یا ماخذونو ته لاسرسی عام شو، استعدادونه وغوړېدل، خلکو خپل هنرونه او استعدادونه او وړتیاوې له نورو سره شریکې کړلې. همدارنګې دغه د خیریه بنسټونو فعالیتونه ډېر زیات شول، پراخه شول، او د تفریح وسایل زیات شول، په دې کې هم شک نشته دی، او د کارموندنې دپاره وسایل هم او د لارې ورته اسانه شي، چې څوک وغواړي. ما خپله یو ځل څه موده وړاندې ما یو کار د همدې ویب سایټ د لارې پیدا کړ، چې یو تحقیقي مؤسسو اعلان یې وکړو، زه ورلم او بیا څه وخت کار مې پکې وکړ. خو د دې ترڅنګه بدبختانه ډېر منفي اړخونه هم لري. مثلا د وخت زیاده د خلکې په رواني او احساساتي فشارونو ستونزو سره مخ کړي دي. همدارنګې دغه د خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې شولې، واټن پراخه شه. بل دا دی چې جعلي خبرونه د هغه رښتینو خبرونو نه زیات خلک خوښوي او هغه نشروي. د خلکو شخصي محرمیت ته خلکو لاسرسی پیدا کړه. خو هغه څه چې ما ته تر ټولو منفي اړخ یې ښکاري، هغه دغه د شخصیت وژنه ده، د خلکو ترمنځ دغه د تبعیض او د کرکې او د نفاق یو سلسله یوه څپه رامنځته شوې ده. خو د خوښۍ ځای دا دی چې په همدغسې یو ټیل ماټیل کې، په همدغسې یو ناخواله ماحول کې چې رامنځته شوی دی، یو تعداد متعهدو، باورمندو او ژمنو ځوانانو ژمنه او تعهد کړی دی چې هغوی د واخان نیوز په نوم باندې
خپرونې پیل کړي. زه هیله من یم، زه د دوی یو سره هم شخصا له نږدې نه پیژنم، خو د دوی دغه کوم دغه چې ما وکتل یا وا مې اورېدل یا مو د ځینو دوستانو سره خبرې وشولې، زه مطمئن یم چې دوی به په دغه زموږ په دغه رسنیزې فضا کې به د صداقت، د روڼتیا او د وفا یوه نوې هڅه به پیل کړي او دوی به وکولی شي چې دغه زموږ په مختلفو نومونو، سمتونو، ایزمونو، ژبو او مذهبونو باندې ویشل شوي دغه ټولنې افراد د دوی ترمنځ به لا اقل دغه روابط به سره کوشیر کړي او دغه فاصلې، دغه واټنونه چې ایجاد شوي دي دا به رامنځته کړي. زه هیله مند یم او زه ډېر تمه لرم، امیدوار یم چې دوی به د خپل ولس فرهنګي ارزښتونو، د دیني اقدارو او د اصولو او د خلکو ترمنځ چې کومه د ورورګلوۍ فضا ده، د دې په دغه کې په خدماتو په وړاندې کولو کې به دوی به د خلکو سره به همکاري کوي. داسې پروګرامونه او داسې خبرونه به نشروي چې هغه به د خلکو دغه د کرکې دغه داغونه به ټکوري، کوشیر کوي به. په همدې هکله باندې زما یو کتاب چې وروستنی کتاب مې چې څه وخت مخکې چاپ شو، له کرکې کرکه، زه به انشاءالله په خپل وار سره وار په وار به زه به د دې مطالب به له تاسو سره شریک کړم. زه په دې باور یم دوستانو چې له ټوپک څخه قلم ښه دی او له کرکې څخه مینه ښه ده، له شعار څخه شعور ښه دی او له افراط څخه اعتدال ښه دی. په همدې هیله چې تاسو زموږ دغه دوستان چې د دې واخان نیوز چې لکه څنګه چې د افغانستان بام ګڼل کېږي او د څلورو ملکونو افغانستان، تاجکستان، پاکستان او د چین سره په منځ کې د یو نقطه ده، د اتصال او د وصل نقطه ده، همدغسې به دا واخان به زموږ په مطبوعاتو کې د بام حیثیت ولري او دا به د وصل او د روابطو د شیر کولو دغه وظیفه او دنده به دوی په مخ بوځي. په همدې هیله باندې زه ستاسو سره اوس مخه ښه کوم. مینه او مننه، ملک زی.